ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنہ نوم خو به مونږ اورېدلی، د هغوی د عباداتو ذکر به مونږ اورېدلی، خو دا داسې نه و چې ګینې په تهجدو کې، نه صرف تلاوتونو کې، نه صرف په جهادونو کې، که د مال واقعات یې درته بیان کم حیران بشي، والله العظیم حیران بشي. نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ د صدقاتو امر ورکه صحابو ته. عمر رضی الله تعالی عنہ په ذهن کې راغله چې ما نه هر کرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په هر کار کې مخکې کیږي. راځه عمر نن در سره موقع ده، نن به د مال په صدقاتو کې ابو بکر له شکست ورکړي، د هغې نه به ځان مخکې کړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د کور مال راټول کړو، نیم مال یې راواخسته، نیم یې کور کې پرېښوسته، د الله رسول ته رالی ویې د الله رسوله دا مال د الله دپاره د موږ نه قبول که. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل فما ابقیت لاهلک یا عمر، عمر کور کې دې څه پرېښوسته؟ تا خو دومره ډېر مال راوړه، کور کې دې څه پرېښوسته؟ وایي ما ورته وویل ای د الله رسوله د دې په نیم مې کور کې م پرېښی دی. نبی صلی الله علیه وسلم مال قبول کړ. زه په دې انتظار وم چې نن د ابوبکر نه مخکې م نیم مال مې د کور راوړی، چې ګورو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را روان دی. چې راورسېدل نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي دا مال قبول که. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فما ابقیت لاهلک یا ابا بکر، ابو بکر کور کې دې څه پرېښوسته؟ دومره ډېر مال تا راوړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وایي ابقیت لهم الله ورسوله، ای د الله رسوله ما په کور کې د خپلو کورو خلکو داسې تربیت کړی دی چې د الله او د رسول مینه مې پرېښوسته که نه، ټول مال مې راټول کړی دی، ای د الله رسوله د مال نه مې یو شی هم نه دی پرېښی، صرف ستا او د الله سبحانه وتعالی مینه مې کور کې پرېښې ده، بس دی زما بچي د ایمان په لحاظ سره ډېر برابر دي، په هغې به ګزاره کوي. بله مسله یاده کوي، شریعت موږ د دې نه منع کړي چې یو سړی راولګېږي خپل ټول مال د الله دپاره ورکړي، یو شی هم ځان ته پرېنږدي. موږ شریعت د دې نه منع کړي چې تا ټول مال الله ته ورکړه، سبا سوال کې ګرځي یو نه بل نه غواړي، نو شریعت درته وایي چې ټول مال مه ورکوه، لږ ځان ته پرېږده، څه د الله دپاره ورکړه، څه ځان ته پرېږده. نو د دې وجې نه که د چا د ایمان لیول ډیر برابر او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په شانتې کور یې لرل، نو دا کوی شي چې ټول مال ورکړي. چې ایمان د ډیر مضبوط و نو بیا ورکوی شي، چې سوال ته نه شوې کېناستلی، بیا وروسته ځان ته کنځلې کړي او بدې ردې وې، کله کله د خولې نه د کفر الفاظ راوباسي، بیا مه ورکوه داسې پیسې. نو د دې وجه نه زما محترمو چې د ایمان لیول داسې برابر شي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دغه موقع د عمر رضی الله تعالی عنہ نه مخکې شو.